السلام علیکم درنو زده کوونکو بیا هم ښه راغلاست. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شویم تر څو تاسو ته د خطاطی په برخه کې خپل نوی لوست در وړاندې کړم. موږ د خطاطی په برخه کې د نستعلیق د خط په زده کړه باندې پیل کړی و. د الفبا توری مو تر یې پورې لوستلی و. که تاسو غواړئ چې د الفبا تورو باندې کار وکړئ زموږ نورو ویډیوګانو ته سر وښکاره کړئ او هغه وګورئ. په مرکباتو کې مو د ب توری له الف سره، ب له ب سره، ب له ح سره او ب له جم سره ګډ کړي وو. نن ورځ ب له ر سره او ب له سین سره ګډوو. څنګه کولی شو چې ب ر ګډ ولیکو او ب سین ګډ ولیکو؟ نن دا زده کوو. پخوا مې کار په دغه کوچني قلم باندې کاوه. په دې ډول قلم باندې مې پخوا کار کاوه، خو اوس په دې قلم باندې کار نه کوم. تاسې کولی شئ چې له دغه قلم څخه چې هر یو ستاسو خوښ وي کار ورباندې وکړئ او ګټه ورڅخه واخلئ. زه له نن څخه وروسته د نن په شمول له مشواڼۍ او کړکې څخه ګټه اخلم، ځکه چې که چیرې زه له کړکې او مشواڼۍ څخه کار واخلم زه به په پارچه باندې لږ غوټ لیکل وکړم. کله چې غټ لیکل وشي نو تاسو به وکولی شئ چې په ویډیو کې په اسانه توګه وګورئ او زده یې کړئ. او همداشان یوه بله خبره دا وه چې دا خط چې و، کوم خط چې موږ لیکلو په کوچني قلم باندې، هغه صفا نه ښکارېده، صفایي نه درلوده. په کړکې باندې صفا لیکلی کېږي نسبت قلم ته، ځکه قلم پته نه لګېږي، رنګ زیات اچوي. کله چې د قلم څوکه یعنی د دغه مارکر څوکه کله چې د پارچې پر سر باندې ولګېږي نو بیا نو اول ډیره چټلي جوړوي په اول ځل. نو د دې لپاره ما کړکۍ انتخاب کړ چې نور باید زه کړکۍ وکاروم. کړکۍ خو ما ځان ته جوړ کړی ده، خو بیا هم د دې لپاره چې تاسې زده کړئ تاسو ته هم درښیم چې څه ډول باندې کړکۍ جوړیږي. لومړی راشئ دې ته چې کړکۍ به ښه کوئ، دغه څنډه به یې داسې وهئ، دا رقم چې ټول یو رقم شي، یعنی منظم شي، ښه ښکلی مایل رقم حرکت ورنه جوړ شي، په مایل شکل شي. کله مو چې داسې وکړل بیا به نو څنګونه دا رقم ووایئ، څنګونه تر څو تیروالی ورک شي، تیره نه وي. بیا به یې دا شی برابره کوئ تر څو مونږ کله چې رنګ رااخلو یو څه رنګ خو راواخلي که نه. که چیرې مونږ دا شی داسې ونه وایو بیا خو رنګ نه راخیستلی کېږي. بیا له هغه وروسته باید یوه داسې تخته هم ولرئ، یو کاټر، یو کړکه او یوه تخته درته کارېږي. بیا به یې داسې په څنډه کېږدئ او 45 درجې به په کړکې باندې چاقو کېږدئ، زور به ورباندې وکړئ او مات به یې کوئ. کله مو چې دا کټ کړو تاسې واقعا یو ښه قلم لاسته راوړ. راځو اوس په خپل لوست پیل کوو. نور ټول وسایل څنګ ته کوو، نه پکارېږي. یوه پاڼه رااخلو او یو کړکی. ګورئ په پام کې ولرئ چې دا ډول کاغذ هم درته پکارېږي. که چیرې موږ تاسې دا ډول کاغذ ولرو نو کله نه کله د چټلۍ سره مخامخ کیږو، نو مستقیما په همغه ځای کې باید موږ د چټلیو مخه ونیسو او صفا لیکل او صفا کار ورباندې وکړو او څه راڅخه چټل نشي. راځو اوس خپل لوست پیلوو. کړکۍ عموما یو بله خبره دا ده چې په مشواڼۍ کې باید تاسې سپنج واچوئ. سپنج دا ډول کوچنی سپنج ورنه کټ کړئ، ورته کټې کړئ او په مشواڼۍ کې واچوئ. ما اچولی دی تیار دلته شتب کې. د مشواڼۍ نه بیا یو څه رنګ کم کړئ، داسې نه چې چټلي جوړه شي او رنګ یې ډیر شي، ځکه چې سپنج خو هم ځای نیسي. راځو خپل لوست پیلوو. کړکۍ داسې ویو. بیا که چیرې تاسې نه رنګ زیات راخیستل کېدو دلته بیا وهئ تر څو ښه صفا شي. خو ګورئ د کړکۍ کار لږ سخت ده،
تاسې که غوښتل چې په لیکل وکئ تاسې کولی شئ چې هغه 3 مارکر چې ما درته وښیل په همغو کې په کوم رقم مارکر چې تاسو پیدا کړ په همغه کار وکئ. بغیر له هغې څخه داسې یو مارکر چې خوله یې کټ وي یعنې دغه کړکې ته ورته وي خوله یې په همغه باندې هم کار کولی شئ. راځو خپل لوست پیلوو. نن بې له ری سره ګډوو. بې له ری سره څنګه ګډېږي دا لولو زده کوو یې. بسم الله الرحمن الرحیم. نری قلم ګدو بیا داسې بیایو بیا لاندې برخه بیا داسې د کلام یا د کړکې په نوکه باندې ور جوړوو. بې ته ټکی کوو. دا بې هم دی پې هم ده ت هم ده ث هم دی ټ هم دی همداسې نون هم دی نون هم دی. همداسې نور ټکي هم ورنه جوړولی شئ. نور همدغه شکل دی او تاسو ته مې ویلي وو چې ب چې دی ب نون ت ث ټ ټول په یو شکل لیکلی کیږي. کولی شو چې موږ دغه شکل چې دی په کوچنیو ساحاتو کې وکاروو. یعنې کله چې ساحې اوږدوالی کم وي یعنې موږ ډېر اوږدوالی ونه لرو کم اوږدوالی ولرو. که ډېر اوږدوالی ولرو بیا یو بل شکل کاروو. هغه بیا دا ډول ده. خلاص قلم ګدو ورته بیایو تووو یې. داخلي څنډه یعنې سر یې تاسو کولی شئ چې قلم باندې همداسې هم جوړ کړئ. دا ب هم دی ت هم دی اول مو هم وویل ټول یو شان دي. همداسې دا چې دی ژ هم ده ر هم دی ګ هم دی ړ هم ده او همداشان نور توری چې شکل یې په همدغه رقم وي تاسو کولی شئ چې د همدغه یوه شکل څخه د ټکو په ورکولو د ټکو په منفي کولو څخه جوړ کړئ. اوس راځو ب سین په څه ډول لیکلی کیږي. ب سین موږ لولو. ب سین په څه ډول لیکلی کیږي. اول دا شی حرکت کوو بیا یې اوږدوو حرکت ورکوو نور هم. دومره حرکت باید ورکړل شي. له هغه څخه وروسته لاندې راځو نری کوو بیا پورته بیایو. تاسو کولی شئ چې دې نه ب هم جوړه کړئ نون هم ونه جوړ کړئ پ هم ونه جوړه کړئ ت هم ټ هم ث هم. همداشان تاسو کولی شئ چې دې ته ښین هم ووایئ سین هم ورته ووایئ شین هم ورته ووایئ. همداسې نور. راځو دا چې و دا د اوږدې ساحې لپاره وه دا ری او دغه سین چې دی دا د اوږدې ساحې لپاره و یعنې ساحه باید اوږده وي. تاسې دا وکاروئ. خو که چیرې ساحه لنډه وي نو بیا به څه کوو. بیا خو دا نه ځایږي. بیا به څه کوو. بیا به دا ډول سین استعمالوو. دا سین موږ ته دا اجازه راکوي چې په کوچنیو ساحو کې وکاروو. اول داسې ځو نری نری دوه خاښه ورکوو بیا لاندې ځو. همغه د پخواني سین حرکت ورکوو. دا ب هم دی ی هم دی پ هم دی دا شین هم دی خین هم ده سین هم دی. همداشان نور شکلونه هم ورڅخه جوړیږي. که فکر مو کړی وي دغه وروستنی توری په هر وخت کې پوره وي بشپړ لیکلی کیږي خو دغه توری چې وي دا نیم لیکلی کیږي. ګورئ دې ته فکر کوئ وروستنی توری د الفبا څخه زده کولی شئ. یعنې الفبا مو که چیرې د الف څخه تر ی پورې زده وي نو تاسو کولی شئ چې دغه اخري توری هم په ښه توګه وکاروئ. ښه دا و زموږ د نن ورځې لوست چې تاسو ته مې وړاندې کړ. خدای تعالی دې وکړي چې د پسند او خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. مه هېروئ چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ
که چیرې تاسې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړ تاسې به وکولی شئ چې زموږ لوستونه په هغه وخت کې کله چې موږ نوي یوټیوب ته اپلوډ کړي وي وړاندې کړي وي جیح کړي مو وي تاسې به وکولی شئ په دې به وتوانیږئ چې په همغه دقیقه په همغه وخت کې زموږ لوستونه وګورئ یعنې تاسو ته دا توانمندي درکوي چې تاسې زموږ لوستونه وګورئ یو بله ګټه یې تاسو ته دا ده چې تاسې به د مسؤلیت پیژندونکي شئ یعنې که چیرې تاسې غواړئ چې خطاطي زده کړئ روزانه کله چې موږ لوست پورته کوو د یوټیوب چینل ته مو نو بیا به تاسې وکولی شئ چې خپل لوستونه په مکرره توګه د مسؤلیت پر لرلو سره وګورئ یعنې که چیرې تاسې مسؤلیت وانخلئ یعنې چینل سبسکرایب نه کړئ نو تاسې به کله ناکله زموږ ویډیوې ګورئ او کله نه خو که چیرې تاسو ته هر وخت مخې ته درځي او تاسو ته وایي چې ما وګوره یعنې د ویډیو تاسو ته ووایي چې دا تاسو ته راوړاندې شوي یم نو تاسې به وکولی شئ چې شي د درس باندې کار وکړئ او درس زده کړئ ورڅخه او خدای تعالی دې وکړي چې درس مو خوښ شوی وي او یوټیوب چینل را سره سبسکرایب کړئ ښې چارې او ښه وخت